نیول شوي دي چې ټول د نورو پلټنو لپاره په اړوندو برخو کې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. د دې نیول شویو وسلوالو په تړاو تر اوسه کومې وسلوالې ډلې څه نه دي ویلي، خو وسلوالو طالبانو پرته له دې په کندهار کې د غلچکیو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې د یو شمېر کسانو د وژلو ادعا کړې ده. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د الینګار ولسوالۍ له ساندرا پورته د کدو کلا په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په یو ټانک چې مهترلام ته په لاره و د سړک د غاړې ماین پرې چاودېدلی چې د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د الینګار ولسوال الف شاه خان په وینا چاودنه په یاده سیمه کې د بهرنیو ځواکونو په یو ټانک شاوخوا 8:30 بجې د سهار رامنځته شوې ده. د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ له پیښې ناخبري ښیي او وایي چې لا تر دې دمه دوی ته په دې اړه کوم راپورټ نه دی رارسېدلی. الینګار هغه ولسوالۍ ده چې ډېری وختونه ترې د ناامنیو د پیښو خبرونه خپرېږي. تر دې دمه د یادې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د میدان وردګو له مرکزي محبسه څخه 3 بندیان نن په تېښته بریالي شول. د دغه ولایت امنیه قومندان ملپاسوال عبدالقیوم باقیزوی وویل چې نن سهار شاوخوا 7 بجې 5 بندیانو د محبس له عمومي دروازې څخه د تېښتې هڅه وکړه چې 3 تنه په تېښته بریالي شوي، خو 2 نور امنیتي ځواکونو نیولي دي. هغه زیاته کړه چې دغو بندیانو نه کوم دیوال سوری کړی او نه په دې پیښه کې د حکومت د مسؤلو مخالفینو لاس و، خو دغه بندیان د محبس له دروازې په تېښته بریالي شوي دي. د ویل چې تښتېدلي بندیان د سیمې خلک دي او دوی د نیولو هڅې پیل کړي دي چې ژر به ونیول شي. باقیزوی زیاتوي چې د پیښې د رامنځته کېدو د عواملو په اړه هم څېړنې پیل شوي او ډېر ژر به هغه کسان ونیسي چې په دغه پیښه کې لاس لري. امنیه قومندان د بندیانو د جرمونو د دوسیې په اړه څه ونه ویل، خو یو بلې حکومتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي دي چې 5 تنو بندیانو د تېښتې هڅه کړې وه چې 4 په تېښته بریالي شوي او یو د پولیسو له لوري بیرته نیول شوی دی. حامد کرزي په لویدیځو رسنیو تور ولګاوه چې د هېواد په وړاندې روانه جګړه پیل کړې او دغه مسله د متحده ایالاتو له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کرزي په دې برخه کې CNN تلویزیون، نیویارک ټایمز ورځپاڼه او BBC نومونه واخیستل. حامد کرزي د 5 په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لویدیځې رسنۍ تل په خپلو بحثونو کې له 2014 میلادي کال نه وروسته د هېواد حالات کړکېچن ښیي او په دې ډول غواړي چې د هېواد کې د بهرنیو شتون ګټور ثابت کړي. کرزي له ځینو کورنۍ رسنیو څخه هم ګیله وکړه چې د لویدیځو رسنیو پر لارو ګام ږدي او د دوی کړنې تکراروي، خو په دې برخه کې د کومې ځانګړې رسنۍ نوم وانخیست. کرزي وویل چې د لویدیځو رسنیو د بې ځایه تبلیغاتو شکایت خپل سیال باراک اوباما ته هم کړی دی. نوموړي یو ځل بیا د هېواد له کورنۍ رسنیو څخه هم وغوښتل چې د راتلونکي په اړه د افغانانو ذهنونه نوې اندېښنې راولاړې نه کړي او ډاډ یې څرګند کړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به هم افغانستان په پیاوړي ثبات سره پاتې کیږي. خو یو شمېر افغان ژورنالستان له جمهور رئیس کرزي سره په یوه ان نه دي چې ګڼې لویدیځې رسنۍ د هېواد پر ضد روانې جګړه پیل کړې ده. د آزادو ژورنالستانو د ملاتړ ادارې یعنې د رسنیو د څار مسؤل صدیق الله توحیدي په دې هکله وویل د هېواد د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودل د روانې جګړې په معنا نه ده. تر دې مخکې هم جمهور رئیس کرزي او د وزیرانو شورا په خپلې وروستۍ غونډه کې د اطلاعاتو او کلتور له وزارته غوښتي وو چې د کورنۍ رسنیو د هغو خپرونو مخه ونیسي چې خلکو ته نوې اندېښنې راولاړوي. کرزي په داسې مهال خپلې څرګندونې کړي چې نن هم لویدیځو رسنیو یو ځل بیا په خپلو رپورټونو کې خپاره کړي چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به د کابل لویدیځ پلوه حکومت ړنګ شي او په دغه هېواد کې به د 90مې لسیزې تر کورنۍ جګړې سختې نښتې وشي. فرانس پریس خبري اژانس د نړیوال کرکټ د څانګې د وغړي کانداس رونډکس خبر راخیستی وایي د بهرنیو ځواکونو تر بهر کېدو وروسته بزدی په دې یقین سره دا ویلی شي چې په څه وخت کې به افغان حکومت ړنګ شي. رونډکس زیاتوي چې په 2014 او 15 میلادي کلونو کې به په کابل کې ګډوډي حاکمې وي او شخړې به واکمنې وي. د نړیوال کرکټ د همدې غړي په باور تر 90مو کلونو اوس په افغانستان کې وسلې ډېرې شوي دي، نو شخړې به نورې هم سختې وي. د کارنګي په نوم د سولې په نړیوال څېړنیز مرکز کې د افغانستان د چارو څېړونکی جیلس جونسروب بیا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته داسې فکر کوي چې طالبان به بیا واکمنان شي. دی وایي تر 2014 میلادي کال وروسته به له افغان حکومت سره د متحده ایالاتو مرستې لږې شي، نو د نوې کورنۍ جګړې په ترڅ کې به غالبا طالبان برلاسه شي.
ناټو او لویدیځ هیوادونه په دې نظر دي چې تر 2014 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه دا وړتیا پیدا کړي چې خپل امنیت خوندي کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د څلورنۍ په ورځ په واشنګټن کې وویل د دې سربیره چې سختې ورځې مخکې دي افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو سپارل سم روان دي. خو د افغانستان د چارو څېړونکي ډیرونسور د فرانسې خبري اژانس ته دا له رښتیا لرې وګڼله چې د ویلي دي چې لږ روزل شوي افغان سرتیري چې هوایي ځواک نه لري، لوژستیک وړتیا یې صفر ده او سره یو موټی هم نه دي، څرنګه کولی شي چې امنیتي چارې سمبال کړي. جمهور رئیس حامد کرزي هیواد ته د افراطیت او تروریزم د راتګ مخنیوي او د هغوی له سمبالولو څخه لاس اخیستل له پاکستان سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو مهم شرطونه وبلل. کرزي د پنځنۍ په ورځ په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په واشنګټن کې د افغانستان، برتانیا او پاکستان په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې هم پر دې مسلې خبرې کړي او باید چې پاکستان په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره همکاري وکړي. کرزي څرګنده کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هغه مهال ستراتیژیک اړیکې ټینګېدلی شي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ناامني او بې ثباتي رانشي. دغه راز د نورو هغه عواملو او فعالیتونو مخه دې ونیول شي چې د افغانستان د خلکو د وژنې او د دې هېواد د ناکراریو لامل ګرځي. په دې وروستیو کې په ملي او نړیواله کچه داسې راپورټونه خپاره شول چې ګوند د افغانستان او پاکستان په خپل منځ کې د ستراتیژیکو همکاریو اړیکې ټینګوي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم شوي. د راپورټونو له مخې د پنجابي ځواکونو له لوري لا هم پر ختیځو ولایتونو راکټي بریدونه کیږي او سربیره پر دې چې دا مسله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د هیواد لخوا وړاندې شوې د دواړو هیوادونو اړیکې هم زیانمنې کړي دي. کرزي هم دې مسلې ته په اشاره ویل چې امریکا متحده ایالات حاضر نه ده چې د دې بریدونو په وړاندې له افغانستان څخه دفاع وکړي او نه هم دا خبره مني چې د پنجابي ځواکونو له لوري دومره ډیر توغندي پر افغانستان توغول کیږي. جمهور رئیس کرزي ویل افغانستان هیڅکله نه غواړي چې د پنجابي ځواکونو د دې راکټي بریدونو ځواب په ورته توګه ورکړي. خدای ومنله چې هیواد هغه پوځي امکانات نه لري چې هغه سیمې وولي چې ورڅخه پر موږ توغندي توغول کیږي. کرزي زیاته کړه دوی پر دې خبرې کوي چې متحده ایالات او ناټو ځواکونه امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو نه سمبالوي نو دا هیواد له خپلو امکاناتو دا تجهیزات د سیمې له هیوادونو څخه ترلاسه کولی شي. افغان حکومت ټینګار کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې هیواد د بشپړ امنیت ساتنې توان لري، خو ناټو او متحده ایالات باید د دې هیواد ځواکونه په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. متحده ایالات او ناټو هم تل ټینګار کړی چې افغان ځواکونه سمبالوي، خو د دې مسلې پر سر له ډېرې مودې راهیسې د افغان حکومت او نړیوالو دا ډول ناندرۍ روانې دي او د کرزي د څرګندونو ته په پام لا هم دا ستونزه په خپل ځای پاتې ده. د متحده ایالاتو د پوځ څېړونکي د پایلې ته رسېدلي چې د افغانستان د کانونو د استخراج او بهر ته د هغې د لېږدولو لپاره به د اورګاډي د شبکې او لیکو په جوړولو سره چې له امله به د دې بېوزله هېواد د کانونو یوه لویه کچه اندازه په اقتصادي توګه ترلاسه شي. د متحده ایالاتو د دفاع وزارت په غوښتنه برابره شوې د 80 مخو دغه راپورټ د افغانستان د هغو هیلو په اړه چې غواړي خپلې طبیعي زیرمې د دې هېواد د اقتصاد لپاره خپل بنسټ وګرځوي پوښتنې پیدا کړي دي. خو د بهرنیو چارو د وزارت وایي جانان موسازي بیا د اورګاډي د شبکې د جوړولو د لګښت په اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې په اوږده راتلونکي کې به په ټول افغانستان کې د اورګاډي د شبکې ګټه زیاته وي. نوموړي وال سټریټ ژورنال ته ویلي د سیمې د اورګاډي له شبکې سره د افغانستان نښلول هغه خوب په رښتیا بدلول دي چې اسیایي هیوادونه له اقتصادي نظره د اورګاډي د شبکې په وسیله یو ځای کوي. د متحده ایالاتو چارواکو تر دې دمه د دفاع وزارت لخوا د دغه راپورټ چې اوس مهال د یوې مسودې په بڼه دی کومه تبصره نه ده کړې. دغه راز افغان چارواکي دا هیله هم لري چې د طبیعي زیرمې به د دې هېواد د ناخالص کورني تولید نیمایي برخه جوړه کړي. خو د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په وینا د افغانستان د قانونو څخه د ګټې اخیستو هیلې د ځینو پیچلتیاو له امله ځنډېدلې دي. ورځپاڼې په دې برخه کې په بامیان ولایت کې د اوسپنې د کان د راویستو مسلې ته چې د هند حکومت او یو شخصي کاناډایي کمپنۍ ته ورکړل شوی دی اشاره کړې او لیکلي دي چې د دې کان استخراج د اورګاډي یوې د پاور وړ کرښې ته اړتیا لري. چینایي چارواکي هم له خپل لوري د عینکو مس کان لپاره د اورګاډي د کرښې په جوړولو غور کوي.
خو هغو لویدیځو چارواکو چې د دې راپورټ له جزئیاتو خبر دي وال سټریټ جورنال ته ویلي افغانستان به وتوانیږي چې د ډبرو د سکرو د کان په ګډون چې چین د راویستلو چارې پر غاړه اخیستي او د لارو په وسیله لیک کېدای شي د خپل قانون یو شمېر لوی پروژې پر مخ یوسي په داسې حال کې چې افغان حکومت له چین غواړي چې د ډبرو سکرو د لیک لپاره د اورګاډي لیکه جوړه کړي لویدیځ چارواکي اندېښنه لري چې چین به په افغانستان کې د اورګاډي لیکه جوړه نه کړي ځکه چې د هغوی په وینا دا اړینه نه ده چې چین د ډبرو سکاره له افغانستان څخه بهر ته ولېږدوي. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا کورني خبرونه نړۍ دا وخت په لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. قدرمنو لیدونکو نړۍ دا وخت ښه راغلی. وروسته له دې چې د ترکیې هیواد ولسي جرګې د دې هیواد پر خپلواکۍ د سوریې د خونړۍ بریدونو په ځواب کې پوځي اقدام تایید کړ، د دې هیواد حکومت اعلان وکړ چې د جګړې د پیل نیت نه لري. د ترکیې صدراعظم پرون په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل هیواد یې سوله او امنیت غواړي بل هیڅ هم نه. خو رجب طیب اردوغان ډاډ ورکړ چې د خپلو وګړو او پولو د دفاع وړتیا لري. د ترکیې ولسي جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته د یوه کال لپاره د صلاحیت ورکوي چې سوریې ته پوځي ځواکونه ولېږي او یا هوایي برید پرې وکړي. یا د ولسي جرګې په خپله بیړنۍ غونډه کې دا پرېکړه وروسته له هغې وکړه چې د څلورنۍ په ورځ سرحدي ښار اکچاکالي د سوریې له خاورې څخه په توپچي ډزو 2 ښځې او 3 ماشومان ووژل شول. د ترکیې پوځ لا دمخه له 2 ورځو راهیسې په ځوابي توپچي ډزو کې د سوریې سرحدي سیمې په نښه کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر بشار جعفري پرون نیویارک کې وویل چې حکومت د ترکیې په ګډون له خپل هیڅ یوه ګاونډي سره هم د اړیکو خرابول نه غواړي. جعفري د امنیت شورا په نوم د استول شوي هغه لیک متن خبریالانو ته ولوست چې د برید د قربانیانو کورنیو ترکیې ته د سوریې د حکومت د خواشینۍ مراتب پکې څرګند شوي وو. خو جعفري زیاته کړه چې په دې لیک کې بخښنه نه ده غوښتل شوې ځکه چې د پیښې په اړه څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي. په ورته وخت کې روسیې په امنیت شورا کې د آذربایجان او ترکیې لخوا د هغې اعلامیې طرحه رد کړه چې د سوریې لخوا د ترکیې پر خاوره توپچي ډزې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې او په سختو ټکو سره غندل شوې ده. د دې پر ځای روسیې خپله طرحه امنیت شورا ته وړاندې کړه چې په متن کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه نه ده یاده شوې. له ښکېلو اړخونو د زغم او له پوځي اقداماتو د ډډې کولو غوښتنه شوې ده. د روسیې د ناکراره جمهوریت داغستان پولیس وایي چې د 5 په ورځ 4 شکمن وسلوالو وژل. امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو وروسته له هغه پر پولیسو ډزې وکړې چې موټر یې د بوینا کسک ولسوالۍ پر لویه لاره کې ودرول شو، خو پولیسو په ځوابي ډزو کې 4 واړه ووژل. په دې نښته کې پولیس او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي یو برید کوونکی صدیق الیوف نومیږي چې د پولیسو پخوانی افسر و او دوهمې قاضي مکمیت شیکف دی چې په دې وروستیو کې له بنده خوشي شوی و. پولیسو د برید کوونکو په موټر کې وسلې او مهمات هم موندلي دي. داغستان چې ډیری وګړي مسلمان دي په دې وروستیو څو کلونو کې د شمالي قفقاز سیمې په یوه ډیره ناکراره جمهوریت بدل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پرون امریکا متحده ایالات ته خبرداری ورکړ چې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو دوام د تروریزم پر ضد په جګړه کې د ناکامۍ ګواښ زیاتوي. هنا رباني کر وویل چې د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو زیان تر ګټې زیات دی ځکه په موازي ډول ولسي خلکو ته زیان اړوي. د زیاته کړه چې تروریزم پر ضد جګړه د متحده ایالاتو او پاکستان ګډه موخه ده. په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف هم پر قبایلي سیمو د متحده ایالاتو بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په وړاندې د پاکستان له نیوکو ملاتړ څرګند کړ او زیاته کړه چې د مسکو او اسلام آباد دریځونه ورځ په ورځ نږدې کیږي. میرمن رباني کر هم دا ومنله چې اسلام آباد او مسکو په افغانستان کې او نور نړۍ کې د کړکېچونو په اړه ورته دریځ لري. د پښتو تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا خبري مجله لا پاملرنې مو مننه. تر راتلونکې خبري مجلې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.